بسیار حادثه شده دمی 3-4 نفر تالر موتر زده. کم بعد تقریبا نصف ورځ کېدای شي سر ته ورسېږي. یعنی قبل از اینکه ما اسفالت بندازیم بین خود یک مشوره کردیم، گفتیم همون کار غلطه، از کردنش کردن نکردنش بهتر است. ان شاء الله که سبا پس دوباره شروع میکنیم. سبا وقت کن سر شش دکان باز خساریشان پرداختن. بله خساری از نمو چپ کردن و چیز دادن خو از جایداد به کسی نمیدن، به خاطر از اینکه جایداد دولتی است دیگه به حساب چپ کردن و گپا خساره دادن. ما داریم امی که 4-5 روز بسیار سخت رابندان است. شاید امی رابندان تا منچی میرغلان رسیده باشه و این طرف هم دین رو تا توی پیام است که باید خصوصا با مطالعه مطالعه قلم است باید وزن خود کنترل کند و دولت هم میپایشان میکنه که وزن کنترل کند. به سرک نرفتن خانه اول رفتن شرکتی. سلامونه ګرانو هیوادوالو، ښه راغلاست زموږ نننۍ خپرونې ته. مصطفی محمدي یم د اذان یوټیوب چینل څخه ستاسو په چوپړ کې. ګرانو لیدونکو، نن راغلي یو د کابل ښار سر کوتل 18مې ناحیې 9م ګذر ته. غواړو چې په دغه ساحه کې د کوم سړک پروژه روانه ده د تاسو دپاره ګزارش ولرو. دغه سړک د دغه خوا نه په 18مه ناحیه کې چې دغه خوا یې ځي سرک کوتل ته په دې لاره کې سرای شمالي خوا ځي او دغه کومه منطقه چې تاسو ګورئ په دغه منطقه د یک ستارې هوټل په نامه یادېږي. نن موږ راغلي یو چې د دغې ساحې نه د تاسو لپاره ګزارش ولرو. موږ به له دغه منطقې او د دغې پروژې د مسؤل انجینر سره خبرې ولرو. خپرونه تر پایه وګورئ دا چې نور حال څه ده. خوب است انجینر صاحب، پشت شما می آمده می طرف بیاین انجینر صاحب. خوب خواستین؟ سبا بخیر گزارش رایت. خوب است بخیر. خوب است بخیر. سعادت خوب است. انجینر صاحب اول خود معرفی کنید. محمد رامین بارگزای رود انجینیر در پروژه کوتل خیرخانه بخش دومش. درباره همین پروژه برای ما بگی از کجا شروع میشه تا کجا، این طول و عرضش چقدر است؟ این پروژه کوتل خیرخانه است و بخش دومش است. از قسمت سرای شمالی شروع میشه الا اینمی موتر فروشی سر کوتل که است به طول 3.85 کیلومتر و در عرض نرمال 21 متر اعمار میشه بدون پیاده روا، تنها موتر همراه پیاده روا 27 متر تقریبا عرض داره. بازی به شرکت دولتی یا شخصی هستی که این پروژه که است یک پروژه ملی است مربوط شاروانه کابل میشه و کار از این شرکت ساختمانی آری بسپینغر است او پیش میبره. انجینر صاحب بگوین در این پروژه چی چیز شما مد نظر گرفتین؟ از سرک گرفته و تا پیاده رو؟ پروژه همه سهولتایی که در یک سرک می باشه او را دارا است. از قبیل کریشوی که تقریبا همه موتر روش حدودا 21 متر است و دو طرفه پیاده روی بسیار منظم برش در نظر گرفته شده 3 متر و همچنان کانالیزاسیون بسیار منظم برش در نظر گرفته شده. دیگه همه امکانات و سهولتایی که به خاطر عابرین سواره و پیاده در یک پروژه سرک در نظر گرفته میشه ان شاء الله در این پروژه در نظر گرفته شده و هیچ نوع کدام کمی و کاستی نیست. انجینر صاحب دوباره از این برای ما بگوی که این پروژه از چه وقت شروع شده و چه وقت در بر میگیره که این پروژه تکمیل شود بخیر؟ قرارداد از این پروژه حدوداً 12 ماه کاری بود که از 12 ماه کاری تقریبا یک 3 ماه دیگه هنوز باقی مانده. ان شاء الله در طول 3 ماه باقی مانده پروژه تکمیل میشه بخیر. برای شما برای از این سرک چقدر بودجه وضع شده و البته شما اینجا چقدر کارمند دارین؟ چند نفر در این پروژه به کار گماشته شده؟ تعداد کارگرایی که در این پروژه است تقریبا تنها در بخش اسفالت براتون بگویم حدودا 100 نفر به شمول ماشینری، انجینرها و لیبرها و سوپروایزرهای ساحه مصروف است و در سایر بخش‌ها که عبارت باشه از ساخت قطارها باشه و پیاده روا باشه و نصب استریت لایت های مسائل باشه 50 نفر در این بخش فعلا مصروف است و چون فصل زمستان است تعداد کارگرها کم است همیال فعلا 150 نفر مصروف کار است. انجینر صاحب دوباره از این بار با بگین که پیش پول هم زیاد بود وقت هم بود، چطور همین سرک جور نکردن که حالا شما بخیر یا سرک شروع کردن؟ والا در حکومت قبلی برای شما معلوم است که بعضی زورگویی ها و
بس قاسبا و بعض مشکلات بود که نمیگذاشتن که نمی سرک جور شود. ولی فعلا الحمدلله امی مشکلات نیست و در مقابل پروژه عامل منفعه و پروژه ملی که عبارت از اینمی سرک باشه کس استادگی کرده نمیتونه. الحمدلله به می خاطر کار ایجا زمینه مساعد شده. فعلا شما شاهد پیشرفت کارش هستید. انجینر صاحب درباره از این بر ما بگوین که در این سرک چقدر خانه تخریب شده و خسارهشان پرداخت شده یا نه؟ بله امی خانه‌ای که تقریبا سمت چپ سرک قرار میگرفت در قسمت دامنه کوه یا حدوداً 300 خانه تخریب شد به شمول دکان‌ها و خانه پخته و خامه و این شاروالی محترم کابل اونمو مصارف خانه‌ای داد. ولی زمینای ازی برای شما معلوم است که یک قسمت از این کس زمینا کوه تپوی است که به شما معلوم است در قانون اساسی افغانستان هم است که دامنای کوه تپه یا کس ملکیت دولت از زمینای دولتی است. دیگه به او خاطر از حساب زمین برشان چیز پرداخت نشده، از حساب خانه برشان داده. مردم چطور مطمئن باشه از کیفیتی از این سرک که زود خراب نمیشه؟ به خاطر از اینکه ما بسیاری جای دیدیم سرک جور شده پس در وقت کم خراب شده، تخریب شده. انشالله که برای اینمی ساکنین که در قسمت سرای شمالی الی کوتل خیرخانه بود و باش دارن اطمینان کامل میدیم، همچنان برای همشهریای عزیز شهر کابل که از کیفیت و کوالیتی از این سرک ما انشالله بیخی گارانتی عام تام میکنیم و گذشته از اون یک سال این سرک بالای شرکت گارانتی است. انشالله خود این مردم هم شاهد است، عملا میبینن که به بهترین کیفیت و بالاترین کیفیت ایجا کار صورت میگیره و فعلا در حال اجرا است. و انجینر صاحب درباره از این برای ما بگوین که ما اونجا رفتیم همراه کارمندای شما نبودین، اونجا صحبت کردیم گفتیم روز کار بند است. بله. به خاطر از اینکه ماشین خراب شده. همین موضوع رو میشه واضح کنید؟ بله همونجا پلان که برای ما اسفالت میداد متاسفانه که به دلیل سردی زمستان و هوای سرد که هوا به اندازه سرد است یگان ذره مشکلات به وجود آمد. دیگه ما امیر مناسب دیدیم بخاطر قبل از اینکه ما اسفالت بندازیم بین خود یک مشوره کردیم، گفتیم همون کار غلطه، از کردنش کردن نکردنش بهتر است. ان شاء الله که سبا پس دوباره شروع میکنیم. سبا بخیر. بخیر سبا. چی گفتنی دارید، چی پیام دارید برای مردم همین منطقه درباره همین حفظ این سرک‌ها؟ این سرک جور شده، دیگه سرک در این منطقه شروع که میشه، چی گفتنی دارید؟ من اول تشکری میکنم از شما که همین رقم پروژه ملی را برای مردم و برای هموطنان عزیز ما چی در داخل چی در خارج است نشان میدین پیشرفت و ترقی و انکشاف وطن عزیز حساب تشکر میکنم. بعدا برای باشنده های همین منطقه که از این سرک استفاده میکنن و همچنان برای عابرین سواره و پیاده که از این مسیر استفاده میکنه پیام ما است که این پروژه بسیار به مشکل، بسیار به پریشانی این پروژه آباد میشه و این مشکلات خود از یاران متاثر ساخته. امروز عملا در قسمت کوتل خیرخانه بی اندازه بیروبار ترافیک و مشکلات بود. بنان همین روزای بعد پروژه را که میکشیم صبر و حوصله‌مندی میکنیم در حیث حفظ و نگهداری از این پروژه هم باید بسیار کوشش کنیم. بسیار ازشان خواهش میکنیم که این پروژه ملی را به دیده قدر بنگرند و در حیث حفظ و مراقبت از این بسیار کوشش میکنند. بخیر باشین انجینر صاحب. خوش آمدید. از شما تشکر. بخیر باشین انجینر صاحب. بخیر باشین. بخیر. ګران لیدونکو اکثره کم چې تاسو د انجینر صاحب خبرې واورېدلې، انجینر صاحب د دغه پروژې مسؤل او د دغه سرک هغه نو انجینر صاحب دلته زموږ یو بل ورور ولاړ ده. سلام علیکم. سلام علیکم. بیادرم تو بروی کامرا استارت شد. نامت بگو. مبارک باشید کوتل خیرخانه. مبارک. مبارک. چه وقت میشه زندگی میکنی؟ مدت 30 یا 35 سال میشه. خودت چند سال است؟ خودم 20 سال هستم. خب پدرم میگه که اومده خب ما را خطا ساختی. گفتم این نکنه که مبارز است. دواره خود جوان معلوم میشه. داده به منطقه که مانده شده. من خودم همیشه تولد شدم که سنم 22 است. شاید مدت 30 35 سال میشه زندگی میکنم. چطور از زندگی در این منطقه؟ خوبه. چطور از سرکتان بخیر جور شده؟ کمی کارش مانده؟ خوش هستین؟ سهولت آورده؟ از سرک راضی هستیم. سهولت آورده مگر ما از امارات اسلامی یا شاروالی کابل یک
خواستار داریم که باید دائمی حوادث‌های ترافیکی که میشه تا اینجا یا یک پل هوایی یا با مردم جمع بزنه. به خاطر ما 20 یا 22 نفر دیگه سرک تا به حالی که از وقتی که تاسیس شده همین جور شده ما میشه 20 22 نفر حادثه ترافیکی رو موتر زده. شاید اگر یک مدت یک تعداد کم باشه که بیادر دستش یا پایش نیده شده باشه اکثریتش فوت کرده. ما از امارت اسلامی خواستار ما اینیمیست که اینیمی یک پل هوایی به مردم ده در ضمن پل هوایی جمپایی هست که جمپای پلاستیکی است، از اون با مردم اجازه بده که مردم پرته. غیر از اون سرک هیچ کدام نتیجه نمیده. هر روز مردم جوانای ما قربانی میدن. امید که مسئولین صدای شما را بشنوه و یک گپ دیگه که خانه شما دمی سرک رفته؟ نه از ما سرک خانه دوم است. از همسایه ما رفته. چطور از همسایه‌تون خساره خانه است در سرک رفت داده برشان؟ بله خساره شما داده، از هر کی گرفته پیسه شده داده، دختر را بخواد تاون داده، خانه را. بخیر باشی بیادر. بخیر باشی بیادر. باز که اینجا را پایین. کات کو لالا سین کاتش کو باز اینجا چل قدرمن لیدونکو اکثره کم چې تاسو ګورئ موږ راغلو د دغې ساحې د کارمندانو سره نن نه پوهېږو چې نن دوی څنګه کار درولی ده دا چې خبره څه ده تاسو لیدونکي اوسئ. سلام علیکم وروره ښه اجازه نه در وخېږم. سلام علیکم. جوړې تکړه یې صحت ښه دی؟ څه حال ده کراري ښه ده؟ شکر د خدای پاک دې سلامت اوسې. په لومړی کې خو دې ځان راوپېژنه نوم دې؟ نوم مې بلال دی، د خوست ولایت یم. دلته د دې ټرینډم ماشین ورته وایي، د دې ډریور یم. د دې څومره وخت کېږي چې د دغه ماشینو ډریوري کوي؟ یو تقریبا 14-12 کاله کېږي. نن که ته راته وایې چې په دغه ساعت کې کار بند شوی ولې علت څه ده؟ فکر کوم فابریکه خرابه شوې ده، د عوارض و هغې د وجې کار بند. نو نن په دغه ساعت کې د موټرو رفت و آمد هم زیات شوی، موټر یې خوشې کړي دي چې همدغه هغه په خاطر او خو بس کله کله عوارض یې ماشینري ده، نو خامخا داسې ورځې راځي چې عوارض پېښېږي، هغې د وجې نو نه شو کولی چې بیا کار وکړو. که څه ماشینري زیاته ده، هر یو ماشین 2 3 خو فابریکه یوه ده، د دې په خاطر چې دویم 2 فابریکې بیا دلته بیا ماشینري نه ورپسې رسېږي، یوه فابریکه ده بس هغه هم کله عوارض وکړي. ډېر وخت عوارض نه وکړي، نن یې عوارض وکړل نو خو ماشینري د خامخا داسې ورځې راځي. نو څه نظر لري چې څه وخت به خیر بېرته شروع شي؟ انشاءالله ماسپښینه پورې غرمې پورې جوړېږي. فابریکه چې جوړه شي بس ډایرکټ تولید شروع کوي، مواد رسېږي. خیر اوسه تا نه مننه وروره. خیر اوسه. ګرانو لیدونکو لږ څه رقم تاسو د دې ورور خبرې واورېدې چې وایي چې نن د فابریکې ماشینونه خراب دي، هغه کوم مواد چې دوی د دغه سرک لپاره په کار لري نو د فابریکې ماشین خراب شوی ده. دوی وایي چې تر غرمې پورې به جوړ شي. نو موږ ګرځو په دغه ساحه کې چې د دغې پروژې مسؤل انجینر صاحب پیدا کړو، نو موږ سره اوسئ. سلام علیکم. وعلیکم. ستړی مشئ. جوړه ورځ ته کړی بخیر ښه انشاءالله. څنګه ښه؟ شکر دی الحمدلله. ستاسو خو خیرات دی؟ بخیر یاست؟ خیر اوسئ. که نن راته وایې چې نن کار څنګه درېدلی ده او ټول خلک شکایت هم کوي؟ والا داسې چل ده چې کار خو موږ ته مشرتابه نه امر وشو چې نن کار توقف وکړه او لاره خوشې کوي، نو دې نه ما بعد موږ نه پوهېږو چې څنګه قصه روانه ده. ته راته وایې چې په دغه ساعت کې تا کار وظیفه چی ده؟ زما بخش کنټرول دی، سیفتي بخش موټر مسایل نه پرېږدم، لاره بندوم. بخش کنټرول کې؟ بخش کنټرول کې هم بلې وم.
څنګه د سړک چارې به څومره وخت په خیر بشپړې شي؟ ان شاء الله هغه چې دا د هوا مطابق هوا که جوړه ان شاء الله زر کېږي او که واریا وشي او نور څه مشکلات پیدا شي بیا وخت نیسي. خیر اوسه وروره تا د کار مزایمان شو. خیر اوسه صبرنه. مننه. ګران لیدونکو اکثره کم چې تاسو ګورئ په دغه ساحه کې موټر خوشي کړي دي او موټرو رفتوامات ډېر شوی ده نو موږ به هم د مختلفو خلکو سره خبرې اترې ولرو. سلام خوب هستید صاحب؟ خوب هستین بخیر؟ بخیر باشید سلامت باشید. میشه خودم معرفی کنه؟ اسم الله اکبر است. مثلا الله اینجا مصروف چی کاروبار است؟ مسئول ماشینداری هستم. خب مسئول بچه‌ها شما این طرف بیاین. مسئول ماشینداری گفته. بله. امروز کار متوقف است. بله امروز الحمدلله مشکلات بود شروع میشه. امروز بخیر شروع میشه. امروز رو فکر نکنم احتمال دیگه روز خلاص شده بخیر شروع شده. چقدر کار از این سرک تکمیل شده چقدر مانده؟ کم اومده ان شاء الله و رحمان که در ظرف یک دو هفته خلاص میشه. در ظرف مسئول انجینر از این پروژه شما خو ندیدیم کجاست؟ والا اونا رفتن طرف دفتر چون کم داره مشکل بود مشکل حل شد رفتن روز بخیر شد. همین کار بخیر چقدر بود از کجا شروع میشه تا کجا ختم میشه و چقدر وقت میگیره؟ یه خو از شاو که سر شمالی شروع شده تقریبا 4.5 کیلومتر. باز بارش چقدر؟ بارش هم فرق میکنه دی چی شامل است دی سرک دی پروژه؟ مثلا شما از سرک گرفته و تا جویچه چی چیزا دی شامل است دی پروژه؟ نمی سرک فقط نمی سرک از گیر میکنیم خلاص دست دومیش از بخیر نمی خلاص میشه میگه یک دست دیگه مانده همین تو هست ولی ما شما اشتباه است این دست دومیش است. بله این دست اول است اون دست دومی است. اونو آخرش از دیگه خلاص. نه خیر یک دست دیگه مانده. با چطور از در کیفیتی از این سرک چی کدام مواد استفاده میشه که در آینده بخیر خراب نشه؟ کیفیت کو ماشاءالله بسیار خوب هستن خرابی شد دیگه در دست ما و شماست. وقتی ما و شما وزن کنترل نکنیم مطالعه که وزنشان وزن بالا داشته و خراب میکنه وقتی وزن کنترل داشته انشاءالله الرحمن بسیار وقت داره. چی گفتنی داری برای مردمی از این منطقه برای متانای ما که در حفظ و مراقبت از این سرکا و کوچه و مراقب باشن؟ یعنی و مردم من همی پیام است که باید خصوصا با متانای مطالعه قلم هست باید وزن خود کنترل کنند و دولت هم همی پایشان میکنه که وزن کنترل کنند. سرک که خراب میکنه وزن خراب میکنه وقتی که وزن صحیح باشه دیگه سرک هیچ وقت خراب نمیشه. تشکر زنده باشی. بخیر باشی. بخیر. ګران لیدونکو اکثره کم تاسو د دغه ورور خبرې واورېدې د مسؤل د دغه ماشینرۍ او د دغه ماشینونو نو زموږ سره پاتې شئ نورو هیوادوالو سره هم خبرې اترې لرو د دغه سرک په اړه نو زموږ سره پاتې شئ. جانتانجور است. بخیر باشین. باشنده همین منطقه هستید؟ بله آقا صاحب ما خانه میگست لب سرک خانه ماست همینجا است. خانه خود سرک نرفت؟ نه رفت یک ذره دکانای ما بود همون رفت در سرک باز خدا خیرش آمد یک چیز مقدار کمک کردن همکاری کردن باز همون مشکلاتی که بود حل شد یک ذره. خب خساره همون جایی که رفته در سرک پرداختن؟ بله صاحب خساره از اینمو چپه کردن و چیزی دادن خو از جایداد به کسی نمیدن به خاطر از اینکه جایداد دولتی است دیگه به حساب چپه کردن و گپا خساره دادن. چطور از سالی که سرک جور شده و پیش از او بسیار خرابه بود مشکلات داشتین حال چطور است؟ حال الحمدلله بسیار خوب شده روز به روز انشالله رو به بهبودی و به خوبی است انشالله خوب شده میره روز به روز توکل به خدا دیگه بازسازی خو یک کار خوب است یک کار نیک است در هر کشور که آبادی باشه طبعا
ملت و مردم از او حکومت از او مردم خوشحال میباشیم. همین سرک پیش از اینکه جور نشده بود شما چی مشکلات داشتید؟ پیش از اینکه جور نشده بود بسیار ربندی میشد، بسیار مشکلات داشت مردم. مریض هم که میرفت میامد بسیار به تکلیف بودن موتر، حتی ربندی هم میشد، مردم بسیار مشکلات زیاد داشت. حالی از روزی که جور شد الحمدلله بسیار مردم خوشحال است. مردم تا بسیاری امیال ما کتی یک روی سفید گپ زدم گفت که ما خیر است چندین روزها و شبها پیاده میریم مگم این سرکای ما جور شد. هیچ مشکل نیست. چه قسمی که شما میفهمیم در 20 سال 21 22 سال زیاد پیسه آمد، چطور او عاده سرک جور نشد؟ نکردن صاحب دیگه، و زحمت تکلیف نکشیدن و دمی گردبر که بود البته بسیاری مردم کسای خانه‌شان بود که نمیموندن، البته خانه‌شان چپ شوه دیگه. اگر نه بودجه از سابق برآمده بود خود دیگه طرفا میزدن شیرا را که از جور نمیکرد دیگه. جای خوشبختی است که امارت اسلامی الحمدلله آمد دیگه، همو بودجه را دمی جایش مصرف کرد دیگه. آیسیب چی گفتنی داری برای کسایی که در این منطقه زندگی میکنند و در باره مراقبت از این سرک‌ها و جوی چه که اینال حکومت هم زحمت کشید پیسه مصرف کرد جور کرد، چی گفتنی داری برای از این برادرها و برای از این کسایی که در ازیج زندگی میکنن و خصوصا برای کسی که دمی راه عبور میکنن رفت و آمد دارن؟ گفتنی بنده فقیر می است که مردم باید مواظب از این سرک باشه. در این سرک باید کوشش بکنن که چیزای خود نندازن، خرابی نکنن. به مثل که به شکلی که در فامیل زندگی میکنیم مراقب اولی خود هستیم، این سرک هم که از حیثیت یک اولی ما شما رو داره، باید مواظب از این سرک خودم باشین. در این سرک راه عامل منفعت است، باید تمام ما شما کوشش بکنیم دیگه. بخیر باشید شب، روز خوش. بخیر باشید. خوب هستی؟ شکر. خوب هستی؟ شکر خوب هستی. بخیر باشین ایچه. بخیر باشین. ګران لیدونکو سره کوم تاسو ګورئ دلته ستړی مه شئ وروره لاندې راښکته شئ څنګه ښه جوړ بخیر نوم مبارک خان زمان دلته څه کار ماشین ډریور ماشین چم څومره وخت کېږي د ماشینونو ډریوري کوې والا شاوخوا یو کال کېږي اوس پوره ډریور شوی اوس پوره ډریور نه خدایه څنګه د کار د دې پروژې نه موره بله کوم پروژه کې دې کار کړی بلې چاریکار او بومي سړک هم جوړ کړی او سکه د میدان شهر کندهار سړک هم لګیا او دا کار مونږ کړی دی کشتي پرچي کې مونږ کار کړی ډېرې پروژې مو سر ته رسولې کومه پروژه ډېره ښه وه چې تا ته راحته وه والا پروژې خو ماشاءالله ټولې ښې دي او لکه دا سړک بیخي ښه ده ماشاءالله 200 متره بر لري او دا پروژه ماشاءالله ډېره ښه ده مننه وروره ژوندی اوس خپل کار کوم زحمت ګران لیدونکو لکه سره کوم چې تاسو ګورئ په دغه ساحه کې ډېری زموږ هېوادوال ډېر خلک استقبال ته راغلي دي او خوشحاله دي او ډېری خلک ځینې ګیلې لري دا چې حال څه ده زموږ سره اوسئ دلته یو 3 نفره زموږ مشران چې صاحبان ناست دي دوی سره به هم مرکه ولرو دا چې دوی په دې اړه څه نظر لري. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستین بخیر؟ قراری؟ خیر. دمی اول خواهینام تانه بگو. این مشکل اینمی است که بیادر رو گفت با میما مردم خیلی یک جنجال کلان جور شده. اینمی مردم یعنی 11 بجه شده با شما معلومه. دین رو یک 2 متر اگر کار که باشن قرار خو هستن حالی تو که از بیادر غلامی مشکل مردم هم در نظر بگیرن موترها رنال اعلا کردن. یا جنجال از سیاست روشتو پشتو پیاده میرن در قصه مردم نیست. همین شرکت دولتی است یا شخصی است؟ همین فکر میکنم که اجاره‌دار شخصی است. شخصی باشه. شخصی. کاکا جان این طرف بیاین که شما هم گپ بزنم. اینجا؟ اینجا گپ میزنیم بازی جان میریم. خوب خواستین؟ سلام علیکم برادر. خوب هستید؟ اول خواهی نامتان بگوین. اسمم عبدالولی هستم، باشنده نایه هفته و نماینده گذر 11 علم. وکیل صاحب هستین؟ بله. خوب خواستین؟ بخیر سلامت باشید. این منطقه این سرکی که جور شده چطور است؟ کم مشکلات مردم حل شده یا نه؟ مشکلات مردم فعال شده. ما با سازی و آبادی خوش هستیم. خداوند دوام داره توفیق بده که آبادی بکنن در افغانستان
اما یک مشکلی که ما مردم داریم همین 4-5 روز بسیار سخت رابندان است. شاید همین رابندان تا منچی میرغلام رسیده باشه و این طرف هم دین روز تا سرای شمالی و تای مسکن و چارایی اسپا که میگن لبجر تا اینجا رابندان بودن. یک خواهش از همین شرکت دولتی است یا شخصیت هر کسی که هست مثل همین قیل که افتر بیراول انداختن مثل اینمی دو قیل همونجا پاتن همین 2 سرک دیگه دیره با موترهای لابتن که این موترها رو افتره کنه و خود یک مریض میاد در رابندان اگر بان ضایع میشه مریض اگر مریضی خودش باشه خدای ناخواسته یک نسایی ولادی بگیره مردم دهی پیر باری جوانه این خود بسیار مشکل است برای مردم. این میرد اگر شرکت است اگر دولت است یا خواهش میکنیم که مثل سابق کوره 2 سرک قیل پارتن 2 سرک دیگه چه برای موتر لابتن موتر رفت آمد کنه. امید که این مشکلات شما را مسئولین بشنوند در این باره یک اقدام جدی کنند که از همون کار خود به درستی انجام بده تا مشکل ساز برای شما هم نباشه برای مردم این منطقه هم نباشه. این مشکل است که این مشکل خداوند همیاره خیر بده که این مشکل مردم مد نظر داشته باشه. اینجا خواهی گذر نور فعلا این موترها رو اعلام کرده که سرک بند بود شاید شما اول تصویر گرفته باشه حالا سرک اعلام کردن و اگر در سایه گذر 11 علت بریم در گذر 11 ببریم توی شفاخانه کمال شفاخانه باران است. این ساحه بسیار ازدحام است. در هر اینمی از این ساعت تا این ساعت شاید تا 12 قطار موتر استاد باشه تا کدام قسمت تا او بغل کوتر است. او ساحه مربوط همین سرک میشه. اون ساحه مربوط همین سرک است. فعلا دیگه قیل از سرای شمالی شروع کردن تا ساحه گذر نور رسیده. این ساحه را به نام سر پل میگن. تانک تل یک قطار است تا به این قسمت است. یعنی تا تانک تل یک قطار نرسه شاید 300 متر باقی مونده باشه. اگر به این رقم کار بکنن شاید در 20 روز دیگه تا سر کوتالی نرسه. با مردم بسیار مشکل است. امیر یک خواهش دیگه میکنیم که از طرف شو کار بکنن. چرا؟ نه موتر است، نه با شرکت مزاحمت است، نه با مردم مزاحمت است. ما طرف روز این مشکل داریم دیگه کدام مشکلی نیست. بخیر باشید. امید که مشکلات شما حل شود. بخیر سلامت باشید. بخیر باشید. جان لیدون کو آجی سر نه بگی خیره بگستانه اینا چه خوب هستین؟ السلام علیکم. بخیر قرار هستن؟ شتان خوب بخیر هستین؟ آجی سر بسمتانه بگوین. خب متابدی. آجی سر متابدی. بله. باشنده همین منطقه است؟ باشنده کوتل هستم در نای 17 روی بری شفاخانه کمال. چه وقت میشه اینجا زندگی میکنی؟ اینجا تقریبا یکان 17-18 سال میشه که زندگی میکنم. نصف عمر دیگه در بله. چطور است کارا سرکا که جور میشه؟ خوب است، خوشحال ما باشه و خوش هستیم. اگر از خانه ما 6 تا دکانم رفت، 6 باید تا میرم رفت، روی اویلیم رفت. دیگر رفت مگمنال شهر ما که زیبا شه، مگمنال رابندی بسیار است. از طرف شو کمی کار شو بسیار خوبش میشه. حالا یک نفر در روز با تکلیف باشه و روز یک شب 100 نفر با تکلیف باشه. می خانه شما گفتیم خانه هم رفت، دکان هم رفت. چطور است باز خسارهش پرداخت کرد؟ داد ما رو خساره ما رو داد. بله. با مو چیزی که اصولش بود مکمل داد؟ بله داد ما خب مگمنال اجازه نمیدیم ما پس ما آبادی کنیم. خانه‌های ما در بلندی مانده اینا اگه چپش ما نه طاقت بندیگری داریم نه طاقت تعاون داریم. چرا نمیته؟ به خاطر از اینکه کاری از یا تکمیل شد بعد از بر شما معلوم شد دیگه که میتی یا نمیتی. بخیر باشین ان شاء الله. سلامت بخیر باشین. سلام علیکم. خوب هستین؟ بخیر. میبخشین از اینکه این طرف دور داده میتون. خوب هستین؟ بخیر. از کجا آمدین بخیر؟ از قره‌باغ. از قره‌باغ کلگی اندیوالاست دیگه. کجا میرین بخیر؟ میریم شهر میرین. چطور است سرک جور شده بخیر؟ سرک ماشاءالله بسیار خوب جور شده و ما خوش هستیم از امارات اسلامی که سرک هم جور کرده و جای دیگه است که در اون هم بسیار بیروبار میباشه و سرک دیگه هم باید جور شده و این پیشرفت است. خوش هستیم از امارات اسلامی. چی گفتنی داری برای دریورای از این لاین و این سرک چطور در این رفت و آمد کنه؟ از دریورای محترم ما میخواهیم که بیادر احتیاط کنه خدا نخواسته که برای سر کدام مشکل مواجه نشوه و کدام مشکلات هست بیادر خدا مهربان سر میشه.
بخیر باشی بیادر، شما برین بخیر که مزاحمتان نشید. بخیر باشین، بخیر باشین. کدام بود؟ دل لیدونکو اکثر کم ستاسو ګورئ دغه ورور هم دغې خوا نه راته و ځم ښار مونږ راوګرځاوه. دوی ویلې چې دغه سړک ډېر ښایسته جوړ شوی ده او د نورو آبادۍ په هیله هم دي زموږ سره پاتې شئ. خپرونه یې ده. اول خواهی نامتان رو بگیم. اسم محمد داود. باشنده همین منطقه است؟ بله بله آنچه شمی کوتاه است. چقدر وقت میشه اینجا زندگی میکنی؟ تقریبا از سال 81. این 21 سال میشه. نصف عمر در میجا گذاشته؟ بله بله بله. چطور از زندگی چطور است؟ خب این خود ناشکری آدم نکنه، هر چیزی که میباشه باید باشه در هر حالت آدم شکر بکشه. شکرگزار خداوند هستیم، اما مشکلات خود زندگی داره. در هر عرصه مشکلات آدم می داشته باشه، خالی از مشکلات نیست، اما بازم شکر میکنیم دیگه. چی بود؟ چطور است سرک منطقه تان جور شد بخیر؟ این حال دو سه روز انشالله که بخیر افتتاح شود. چطور است مشکلات تان حل شده یا نه؟ خب مشکلات خب طبعا یک جایی که بازسازی میشه نوسازی میشه مشکلات خاص خودم می داشته باشه، اما با وجودی که مشکلات بوده اما در وطن ما مشکلات از این سبب پیدا میشه که ما بدیل مشکلات نمیسنجیم. درست؟ اینمی را یعنی ببینید که 4 شب و 4 روز میشه بند است. از این صبح ملازان بند تا اینمی حال پیشتر، اما نه کار میکردن نه به موتر اجازه میدادن. اینی رقم باید باشه نشه. سابق بود همین سرک جور شد، یک طرف سرک کار جور میکردن، این طرف که خلاص شده بود باز دیگه طرف شروع میکردن. این دفعه مکمل جریان ترافیک را مسدود ساخته، این مشکلات زیاد برای ما خلق کرده. اینمیار صوبکی از ملازان که تو بیایی طفل خرد کلان جور ناجور مریض اثر کل پیاده روان بود تا اینم یک داده میشه که نال بازم از اینجا ایلا کرده و جا پایین باز بسته است. این تو مشکلات ها هست دیگه، چون کنیم بیا خداوند حل کنه مشکلات های ما شما را. بخیر باشید رئیس صاحب، شما همین طرف روانی برین بخیر برین. تشکر. بخیر باشید. بخیر بخیر. برم ګران لیدونکو، تاسو د دغه ورور خبرې واورېدلې. موږ هم ځو د سړک هغې غاړې ته، په هغه غاړه کې چې کوم کورونه تاسو وینئ دغه ټول په نقشه کې د سړک په نقشه کې تللي دي او دا چې نور حال څه ده موږ هم ځو له هغو خلکو څخه پوښتنه کوو چې موږ سره پاتې شئ. سلام علیکم. خوب هستین؟ بخیر؟ قرار است؟ خوب هستین؟ بخیر هستین؟ بخیر باشین. اول همین نامتان رو بگوین. اسمم میرابودین. میرابودین. همینجا زندگی میکنید؟ بله. این محل همین کوچه زندگی میکنیم. خانه شما هم در همین سرک رفت؟ نه، خانه ما به سرک نرفتن. خانه اول رفتن شرکت حاجی صاحب. شرکت حاجی صاحب گپ بزنین. خوب است. سلام علیکم بچه، خوب هستید؟ خوب. سلام علیکم بچه، خوب هستید؟ بخیر؟ بخیر باشید. آنچه باشنده همین منطقه هستید؟ بله، هم خانه ما هستیم. خانه شما هم در سرک رفته؟ بله بله، در سرک رفته بود. 6 دکان سرک رفته بود. 6 دکان. باز خساریشان پرداختن؟ بله بله، خسارش دادن. چطور است کار سرک بخیر جریان داره جور شده؟ خوش هستین نیستین؟ خوش هستیم. چرا خوش نیستیم؟ ما خوب آدم ما آدم خوش نمیده، آدمش نان است. ما سرک ما جور شده آباد شده خوش هستیم. چرا خوش نیستیم؟ مثلا از کار خوش هستیم. از مشکلات پیش از اینکه سرک جور شده بر ما بگین چی مشکلات داشتین شما اینجا؟ حالی حل شده؟ یک چیز خراب کرده خب باز یک طبعا یک چیز خاکبار میشه دیگه میشه دو چیزایی که ما وارداش کنیم دیگه. کار این پلان که هست ما خوش هستیم، خفه نیستیم. کدام مشکلات با ما معطل نشه. بخیر باشین آیسه، بخیر باشین. ځان لیدونکو اکثره کوم تاسو ګورئ د دې چې خبره تاسو واورېدې چې
دویم تقریبا شپږ دوکانونه په دغه نقشه کې تللي دي او وایي چې دولت خساره راته راکړه او تاوان یې راته راکړ. موږ د نورو هیوادوالو سره هم خبرې لرو، زموږ سره پاتې شئ. بخیر باشین انسان، بخیر باشین انسان، بخیر باشین. ای تو میره، بخیر باشین انسان. ګران لیدونکو، زموږ نور هیوادوال هم دلته ناست دي، دوی سره به هم خبرې اترې ولرو. سلام علیکم آصف، خوب هستین؟ بخیر؟ قراری؟ بخیر باشین آصف. بخیر آمدید. بخیر باشین آصف. اول بخیر باشین. از شما خوب است؟ اول خانم نامتان رو بگید. اسم من محمد نبی. حاجی صاحب محمد نبی. باشنده همین منطقه است؟ باشنده ماهی عبدالله. چقدر وقت میشه؟ چقدر وقت میشه این زندگی؟ 22 سال. 22 سال. چطور است خانه شما خدای نقشه نرفته؟ نه خانه ما نرفته. چطور است سرک منطقه شما جور شد؟ چطور است؟ خوش هستین؟ بسیار خوش هستیم. این منفعت آمد 13 ولایت از استفاده میکنه و خیر کل ملت است. مثال کار نیک شده. چی مشکلات دارن این مردم؟ بیش از این میداشت چقدر مشکلات داشتن؟ بیش از این بسیار رابندان میشد، باید سرک بند میبود، مردم با مشکل بود. فعلا سهولت شده ولی یک مشکل عمده باقی مانده. عبارت از عبور و مرور آبرین است که از سرک از این طرف و اون طرف گرفته شد. تا حالی که مدت یک نیم سرک جور شد، بیشتر از 50 نفر تصادم موتر این مردمی که از این سرک عبور و عبور میکنه همیار موتر میزنه. همیار موتر میزنه. ما پیشنهاد کردیم که زیرزمینی یا پل هوایی بزنم، کسی نشنید. امید که مسئولین گپ شما را بشنوه و در این باره اقدام کنه. تشکر. بخیر باشین عزیز و شما بسیار تشکر. بخیر باشین. بخیر باشین. سلام علیکم. خوب هستین؟ جوری سید خیر ویسه تم دلته اوسېږي؟ څنګه د ژوند د زندګي؟ شکر د خدای د شکر د دغسې پیروزي د مجاهدینو ته ګورې دغه غټه یو د خلکو د عام د خلکو د سړک تیر جوړې کړو هغه دغه تیر حکومت تیر ته همداسې پولیسو سو د هغه شوازي د سړک کې حضور نه رسېږي. نو شکر د خدای د دې کې د کله ته اقدام په سړک باندې خلکو هغه وکړو ښاروال صاحب هغه د سایه کې خپل خلکو د اقدام وکړو د خپل سړک نه وغورځي دوکان نه وغورځي سړک تیر شي. دغه ځای د شکر د خلک همکار د مجاهدینو څه ویل لري د دغې منطقې خلکو ته دغې منطقې اوسېدونکو ته چې د دغه سړک په ساتنه کې څومره پاملرنه وشي؟ دلته دغه بېځایه د کثافت په سر باندې چې موټر بېځایه نه درېږي دا سړک پراخ سړک جوړ شوی دی دا د سي ترافیکي د سیمه کې ټول د موټر د ګوشه د سوارلۍ د ګوشه کېږي او خلک نه دا لرونکي په سړک باندې کاڼي او جنګلي بنا چې د فاکري کې د همکاره د دولت سره ژوندی اوسئ ښه وخت ولرئ. قدرمن لیدونکو لکه څرنګه هم ستاسو د دې ورور خبرې واورېدلې ده ویل چې هغې نه مخکې بچا جرأت نه شوه کولی چې دغه کورونه وران کړي دغه سړک تېر کړي. نو اوس چې کله د ښاروالۍ د خوا دغه اقدام شوی دغو خلکو ته یې دروند استقبال وکړو او په خپله د ښاروالۍ سره همکار شول او دغه سړک ته اجازه ورکړه چې تر څو د دغې منطقې هغه کوم مشکلات چې دوی په ترافیکي بخش کې لري یا بیروبار د موټرو ده نو هغه حل شي. زموږ سره پاتې شئ خپرونه تر پایه. قدرمن لیدونکو دلته نور هیوادوال هم زموږ ولاړ دي، دوی سره به هم خبرې اترې ولرو. سلام علیکم. خوب هستین؟ بخیر؟ قراری است؟ بخیر؟ خیر. آقای صاحب خودم معرفی کنید. خواجه ظریف. حاجی صاحب خواجه ظریف باشنده همین منطقه است؟ باشنده همین منطقه هستم. بله. چطور است این سرک دیگه کارش خلاص است؟ بله ها دیگه سرک تقریبا نه خلاص نیست، دو چی لایق تیر دیگه مانده.
که فعلا یک لایش یک 500 متر پایینتر رسیده میرم تو بالا. خانه خوامیجه نزدیک است. بله دمی کوچه است. در سرک خود نرفته؟ نه خدا دورستی مثلا. از دوستا خودگی هم نرفته؟ رفته یعنی خانه یعنی اینجا دفتر ما بود، کاروبار ما بود، یعنی دفتر ما نون پیدا می‌کنیم در چی دفتر. ولی دیگه جای جور نکردیم؟ نه نمیمونه جور کردن، یعنی خالی جا جور. در اینجا بخیر چی تصمیم داریم که جا بخیر جور میکنیم؟ به توکل به خدا اگر امر آبادی را داد تا میشه جور میکنیم. چطور هستین؟ خوش هستین از این سرکی که نو جور شده یا جور میشه بخیر کمی کار؟ نیستیم تو یک 4 روز از رابندی و خاکباری دیگه پاک برام را آرام میشه مردم. خوشش نیستیم. سهولت خوب وجود آمده دیگه. خب همیاله که تکمیل نشده سهولت آمده، این که تکمیل شده خب بیخی سهولت نیست. باز این سرک تیر شده این سرک هم جور شده بیخی سهولت میشه دیگه. کلام هست که اون سرک بغل شام جور میشه؟ شام جور میشه و خانه گفتنی را کارش شروع بخیر باشه چه مزاحم شما نمیشیم. بخیر باشه. بخیر باشه. از چینل یوتیوب آذان افغانستان است. بیایم لالا. بیا مصاحبه کو بیا. بخیر که دلش نیست. خوب بخیر. ګران لیدونکو لکه څرنګه هم تاسو ګورئ دلته دغه ورور کار کوي، موږ هم وغوښتل د سره هم خبرې ولرو. سلام علیکم. وعلیکم سلام. څه ستړی مشې؟ جوړه بخیر یې؟ نږدې ولیدلی وم. بس څه ووهې؟ احتیاط کوه. احتیاط کوم. نوم دې راته ووایه. نوم مې نجمالدین دی. نجمالدین جان، څومره وخت کېږي دغه پروژه کې کار کوي؟ دلته تقریبا دا اوس پیاده‌رو ته راغلو یو 2 ورځې به کېږي. 2 ورځې کېږي. پیاده‌رو ته دې نه مخکې د کومو پروژو کې کار کړی دی؟ هو دې نه مخکې همدې پروژه کې مو همدې پروژه کې و. څنګه دي کارونه دې سړک به انشاءالله څه وخت بشپړ شي؟ یاره انشاءالله بس کم پاته ده، تقریبا یو 10 ورځو کېدای شي سر ته ورسېږي کار یې. 10 ورځو کې انشاءالله. نو دغه کې څه ویل لري هغو خلکو ته چې په دغه سړک باندې موټر ځي یا پیاده ځي ورځي، هغو خلکو ته دې څه ویل دي؟ ویل بس ټول ته دا ویل دي چې باید هر سړی احتیاط وکړي، خصوصا ډریوران باید زیات احتیاط وکړي، ځکه کله چې ترافیک لایسنس ورکوي ورته وایي چې دا خلک لیونیان دي، مقصد یو ته ګواه کې باید دومره احتیاط وکړي. ترافیک ورته وایي؟ ترافیک کله چې لایسنس یو سړی اخلي بیا ورته موټروان ته وایي چې وروره ته باید دومره احتیاط وکړي که نه چې دا خلک ټول لیوني وګوره، مثلا یو ته هوښیار یې باید دومره توجه ونیسي. موټروان نه هم توجه زیاته غواړو، باید ډېر پام او ډېر احتیاط وکړي. خلک هم باید انشاءالله کوشش باید وکړي چې احتیاط وکړي، کوم ځای چې د ویښتلو وي په هماغه ځای باید واوړي، ډېر احتیاط نه باید کار واخلي. از خیر رسي په لاسو دې برکت چې تاسو دې وطن ته خدمت کوئ، خدای دې قدر سره وکړي. نور دې ودان خیر وي ستاسو سره اباد دې خپل کار ته دې ادامه ورکړي. خیر وي یوټیوب چینل. ګران لیدونکو موږ د دې ورور سره هم خبرې وکولې. دې ورور یوه جالبه خبره بله وکوله، وایي چې کله ترافیک لیسنس ورکوي بیا موټروان یا ډریور ته وایي چې دغه ټول چې څه ویني دا لیوني دي او ته پس ورې. سلام علیکم بیادر. سلام علیکم بیادر. خوب هستین؟ بخیر؟ بخیر باشید، سلامت باشید. نامتون؟ عارف. عارف. با همین منطقه زندگی؟ بله همین منطقه خانه ماله والا از همین منطقه. چطور از خانه خود در نقشه سرک نرفتن؟ والا نه در نقشه سرک یکم از سرک ما بالا بودیم، از کاکایم یکم رفت دیگه فعلا نرفت، از این کاکایم یکم رفت از ما نرفتیم. شکر است که از شما نرفت. بخیر باشید، سلامت. چطور از سرک منطقه تان جور شد؟ بیادر سرک ما خود جور شد، ما بسیار راضی هستیم از دولت امارات که این سرک ما جور شد، مگر یگانه مشکلاتی که ما داریم فعلا سرک بسیار کلان است، خطرناک است، همین نفر که تیربیر میشه بسیار حادثه شده، دمی 3-4 نفر تالر موتر زده. کشته ما از دولت خواهشمند هستیم که یا بر ما یک جمع بزنه یا یک پل هوایی
درست کنه، به خاطر که بسیار حادثه میشه. این سرک بسیار کلان است، نفر بیر میشه، بسیار حادثه شد داریم. یعنی شما میگین که در این منطقه بسیاری نفرها را موتر زدن؟ بله تا حالا 3-4 حادثه شده که یکیش دو پیش کلینیک باران ساعت پایین‌تر شد، یک دو بازار خود زد که یک نفر یک بچگک شهید شد، تا مدلیور شهید شد. دیگه تا فعلا حادثه زیاد شده. ما از این سرک از دولت بسیار راضی هستیم. یک مشکلات است که اینجا باید یک جمع یا یک پل هوایی از این سر شمالی تا سر کوتل قصر لباس 1-3-4 تا پل هوایی هم دیگه این مشکل ما رفع میشه. غیر از این سرک بسیار خطرناک است، بسیار حادثه خطرناک فعلا این سرک شده. خدا کنه مسئولین صدای شما را بشنوه. چی گفتنی داری برای مردم این منطقه، باشنده این منطقه که از این سرک چطور حفاظت کنه؟ ما خواهشمند از این مسئولین هستیم که میشه یک پل یا یک جمع یک چیز درست کنه، به خاطر از اینکه اینجا طفلاس مدرسه میرن، مکتب میرن، تیر میشن، موتر نزنیشان بسیار سرک خطرناک شده. از این خواهشمند از این هستیم که میجره این مشکلات ما را حل بسازه، یا میشه جمع بزنه یا یک چند تا پل هوایی درست کنه که به خاطر این مشکلات ما حل شه. بخیر باشید. قربانت. تشکر. بخیر باشید. بخیر باشید. تشکر قربانت. بخیر باشید. سلام علیکم. و علیکم السلام. خوب هستین؟ جور هستی؟ بخیر. څنګه ښه؟ والله ښه شکر سالم. ماکس ته لري که چې لیدونکي دي اوس د ښایسته او ګلالۍ نوم راته وایي. کامران کوم ولایت؟ زه د ننګرهار یم. ننګرهار. دلته هم کور ته؟ دلته هم کور. څومره وخت کېږي دلته راغلي؟ نیم کاله کېږي کور. ته اوس ننګرهاری نه حسابېږي؟ بس واړه راغلی شو. کور خو به په نقشه کې نه یې تللی؟ نه موږ کور نقشه کې نه تلو، خو بس بچ شو. ولې؟ سرک بله خوا نقشه بدله شوه. هسې نه چې تاسو بدل کړي؟ نه نقشه بدله شوې. وګوره دا بدل کړي. څنګه ده دغه منطقه کې ژوند، زندګي، امنیت د دغې منطقې څنګه؟ لا ښه ده، شکر دی. بس مخکې لږ وضعیت ښه و، دا څو وخت کېږي وضعیت خرابه دی. خو ښه ده سړک خو یې جوړ کړم، ډېره خو راضي یو، ښه صحیح. خو دغه یو پل جوړ کړي که نه، پل ښه دی. په داسې یو څه وخت مخکې دلته یو موټر ټکر شو، چپه کېږي، دا ماشومان اخوا دې پر ځي. دا اوس زه راورېدم چې زه موټر واخلم. یو پل جوړ کړي ښه ده. پل جوړ کړي. څنګه د تاسو د منطقې سړک جوړ شو؟ دې نه مخکې مشکلات درلودل، ډېر په عذاب وئ؟ والله مشکل ده ښه شو، بیخي دا سړک جوړ شو. مخکې سړک دا وړاکې و، موټر یګان ته نه شي راتللی، بیروبار به جوړ دی او بل څه. خو سړک جوړ شو، اوس ټول راضي دي. خو یو دا جنجال دی، دا یو پل جوړ کړي ښه دی. پل ډېر ښه دی. تا نه مننه، ژوندی اوسه وروره. خیر لاړ شي. خیر اوسه. قدرمنو لیدونکو، لکه څرنګه چې تاسو واورېدل، د دغې منطقې ډېری خلک د دولت نه دا خواهش لري چې په دغه منطقه کې د موټرو رفت و آمد دې باعث شوی چې دغې منطقې ډېری ماشومان چې مدرسو ته ځي، مسجد ته ځي، مکتب ته ځي، هغوی دلته ترافیکي حادثې کېږي، موټرې وهي. نو د دوی خواهش دا و چې په دغه منطقه کې یا جمپونه جوړ شي او یا د دغو خلکو لپاره هوایي پلونه جوړ شي او دغه خلکې د دغه آفت نه هم په امان اوسي. زموږ سره اوسئ، خپرونه تر پایه وګورئ. وروره خیر بود. سلام علیکم انشب. گوشم کرا. خوب هستین؟ شب بخدا. بخیر. چیستین روی افتاو دیگه؟ شکرین دیگه. حالا میگه تجربه میگه افتاد شدی. باشندی همین منطقه هستین؟ همین نامتان خوب بگوین. شکر. نام حاجی فدا محمد. حاجی صاحب فدا محمد. حاجی صاحب فدا محمد، سرک نو جور شده، چطور از کارهایشان خوب پیش میره؟ شما که شیشتین پل هم نو جور کرده، این قطارها را نو زده، چطور است؟ خوب است؟ فعلا خوب است دیگه، خوب میشه، کار خوب میشه. خوب است. بخیر. بخیر باشین حاجی صاحب، مزاحم کارتان نمیشه. شما رو خدا خیر بده، برکت مهربانی که بتانم. بخیر باشین حاجی صاحب. بخیر باشین. بخیر. انجینر صاحب، لیدونکو، لکه څرنګه چې تاسو په گزارش کې وکتل، د دغه سړک په اړه موږ تاسو ته معلومات درکړل. دغه سړک لکه څنګه مې چې په شروع د خپرونه کې وویلې چې دغه سړک د 18مې حوزې په 9مه ګذر کې دغه سړک شروع شوی ده چې د دې خوا نه د سره شمالي خوا او دې خوا د کوتل په طرف راغلی ده. او دغه سړک چې ده د افغانستان څخه کم 10-11-12 ولایته د شمالي ولایتونه د مرکز کابل سره نښلوي.
دا به زموږ د نننۍ ورځې خپرونه. زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، د دوستانو سره شریک کړئ. د تاسو د کومنټونو، نظرونو او پیشنهادونو په انتظار کې یو. تر بیا او بلې خپرونې الله مو مل شه. ښاد او ودان اوسئ.